نوریا چې په نور احمد مشهوره ده افغان نجلۍ چې د کور د نفقې لپاره یې ځان هلک ګرځولی و اوس یې ژوند څنګه دی او څه ورسره کیږي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو پراخه لاس په لاس کیږي چې پکې یوه افغان نجلۍ ښکاري چې نوم یې نوریې ده او په نور احمد مشهوره ده. نوموړي د سختو اقتصادي ستونزو له امله ځان هلک ګرځولی و او په کابل کې په یو کافي شاپ کې کار کاوه. د یادې نجلۍ د خپلو څرګندونو له مخې د کور سرپرست نه لري او د کور ټول مسؤلیتونه پر هغه دي. هغه ویلي چې دا پریکړه یې ځکه وکړه څو وکولای شي د خپلو کوچنیو خویندو لپاره د ژوند لومړۍ اړتیاوې برابرې کړي. نوریا وایي په افغانستان کې ډېر نجونې د کار له سختو محدودیتونو سره مخ دي او همدې ستونزې له امله اړ شوي چې خپل ظاهري بڼه بدله کړي او ځان د هلک په توګه معرفي کړي. په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې نوموړې وروسته له هغه ونیول شوه چې هویت یې څرګند شو خو تر اوسه په رسمي ډول نه ده روښانه شوي چې دا نیونه د کومو امنیتي ارګانونو له لورې شوي او که د ځایي خلکو لخوا طالبانو ته سپارل شوې ده. په ویډیو کې لیدل کیږي چې له نوریې چې په نور احمد مشهوره ده مرکه اخیستل کیږي او ترې پوښتنې کیږي چې ولې یې ځان هلک ګرځولی او څنګه یې کار کاوه. هغه بیا هم ټینګار کړی چې یوازینی هدف یې د خپلې کورنۍ ملاتړ و. د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي دا پیښه د افغانستان د اوسني اقتصادي وضعیت او پر ښځو د محدودیتونو څرګند مثال دی. د دوی په باور تر هغه چې ښځو ته کار او زده کړه زمینه برابره نه شي دا ډول پیښې به دوام ولري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.